شیخ صاحب محترم، په رمضان کې آیا د اور نه خلک ازادېږي؟ نو څه معنی؟ هر یو کس لکه تاسو مخکې ویلي بس مشرک دی، مبتدع دی، بس اور نه ازادېږي. دا خبر څنګه ده؟ دا خبره په حدیث کې ثابته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په رمضان المبارک کې ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة من رمضان. د الله رب العالمین فیصله ده د الله د پاره ډیر انسانان د جهنم د اور نه خلاصيږي او دا کردار هر شپه کېږي. دا مطلب نه دی چې څوک په رمضان المبارک کې د الله نافرمانی کوي دیوم د اور نه خلاصي، مشرک او مبتدع نه. د دې مقصد دا دی چې الله د رحمت دروازې کولاو دي، د رحمت شیبې او بارانونه وریږي. نو اکثر خلک د الله رحمت ته ځان ور وړاندې کوي. هغه خلک چې هغه اسباب استعمال کوي، یعنی روزه ونیسي، دا سره د منځ پابندي وکړي، دعاګانې وکړي، توبه وباسي، استغفار وایي، دا صدقات وکړي، اسباب چې استعمال کی. نو په دې میاشتو کې اسباب ګڼ یو د الله رحمتونه زیات نازلېږي، وست خلک د جهنم د اور نه بچ کی او هر شپه کې الله خپل بندگان د جهنم د اور نه خلاصي. لکه حدیث کې راغلی دی چې ولله عتقاء وذلك في كل ليلة من رمضان. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.